اعجاز احمدزي په داخل کې ډېر ښه پرفارمنس روان کړی دی. تقریبا 2 میچونو کې 1.5 سل نه زیات سکور جوړ کړی دی او بیا سټرایک ریټ په اوډیای کرکټ کې د 1.5 سل نه زیات سټرایک ریټ د اوډیای کرکټ کې دی. نو دا ډېره غټه خبره وي چې یو لوبغاړی کنسسټنټ پرفارمنس ورکوي او سټرایک ریټ هم په اوډیای کرکټ کې دومره تیز وي. بیا د ډېر زیات شپږیزم په دغه 2 میچونو کې والي دي. نو داسې لوبغاړي د پاره کمپاین موږ نه کوو، نه د یو لوبغاړي د پاره کمپاین موږ شروع کړی دی. کتیر ورځ رحمان الله زدران پرفارمنس ورکو دغه د پاره موږ ویډیو جوړ کړه چې نور لوبغاړي چې کم پرفارمنس ورکوي دغه د پاره بم ویډیو جوړو. د غازی امان الله خان ټورنمنت مقصد چې باید هم دغه وي چې دغه ټورنمنت کې کم لوبغاړي ښه پرفارمنس ورکړي او کنسسټنټ ښه پرفارمنس ورکړي. هغه لوبغاړي باید ملي ټیم ته راولي. د هند په وړاندې چې کم ټورنمنت را روان دی، سیریز را روان دی، دلته باید په سکواډ کې دغه لوبغاړي واچول شي. که اعجاز احمدزي، که نور لوبغاړي، که شمس الرحمن، هر یو لوبغاړي چې ښه پرفارمنس ورکړي هغه باید ملي ټیم ته راوصل شي، ځکه چې دوی حق لري. او بیا صدیق تل ته چې په میډل اورډر کې څومره چانسونه ورکول شوي دي، دومره چانسونه په اوډیای کې که چېرته موږ اعجاز احمدزي ته ورکو یا په ټي 20 کې اعجاز احمدزي ته دومره چانسونه موږ ورکړو، نو اعجاز احمد بد پلیر نه دی، ډېر ښه پلیر دی، ډېر ټیلنټډ پلیر دی، استعداد لري. کېدای شي چې موږ ته ډېر ښه مثبت رزلټ راکړي. خو اول فرض په موږ باندې دا دی چې اعجاز احمدزي ته مسلسل موږ دومره چانسونه ورکړو لکه څومره چې موږ درویش ته ورکړي او څومره چې موږ صدیق الله تل ته ورکړي. نو هر یو لوبغاړی چې کم په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس ورکوي، د کرکټ مقصد هم دغه چې ډومېسټک کرکټ کې کم لوبغاړي ښه پرفارمنس ورکړي، هغه په ملي ټیم کې حق لري چې هغه باید ملي ټیم ته راوستل شي. تاسو سره دې په کمنټ سیکشن کې راته ووایئ.